کابل کې د برېښنا پیرودونکو د میټر بکسونو اصلاح او رنګولو له لړۍ هرکلی وکړو. د برېښنا په نوښت د تجهیزاتو خوندیتوب په موخه د میټر بکسونو اصلاح او رنګولو لړۍ د برېښنا پیرودونکو له لوري پیل شوې چې یو شمېر ساحو کې بشپړه او پاتې نورو کې کاري بهیر په چټکۍ پر مخ روان دی. دا یوازې دا نه چې صندوقونه رنګېږي، په دې کې کوم لینونه چې سست وي هغه ورته ټینګېږي، کچا تور لینزینګ کاش کړی هغه پکښې معلومېږي. د کابل پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د برېښنا تجهیزاتو زیانمنېدو مخنیوي او ښاري فرهنګ بډاینې او خوندیتوب لپاره یې په خپل لګښت میټر بکسونه رنګ کړي دي او دې لړۍ کې باید د کابل او ولایتونو اوسیدونکي هم پراخه ونډه واخلي. و ما خواستیم که این بازار یک نوآوری کنیم، صندوق‌ها را رنگ کنیم با همکاری دکاندارای دیگه و بسیار خوب شد. یک تعداد صندوق‌ها زنگ خورده بود، اون را رگمال کردیم، پاک کردیم، بعد از اون رنگ کردیم و بسیار به زیبایی بازار یک نمود خاص و افزوده شد. این پروسه پشتیبانی کنن، همین کار عملی کنن، چون که به نظافت شهری حداقل شناخته شود با دروازه‌های مردم، با دیوارهای مردم، با کوچه‌های مردم کمی صندوق برق است. د برېښنا پیرودونکي وایي چې د میټر بکسونو رنګولو سره د ساحې ښکلا زیاته شوې، د برېښنا شارټیو مخنیوی شوی او دوی پرته له کوم فشار راوړلو په کم لګښت میټر بکسونه اصلاح او رنګ کړي دي. رضایت خود امیر رنگ کردیم. همین پروسه خیلی خوب پروسه است که بخاطر که همین نبود منطقه هم برام از صندوق هم از تخریب و چیزا خلاص شدن. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی مسؤلینو په وینا چې د برېښنا میټر بکسونو رنګول او د تجهیزاتو نوي کولو سره د هغوی اصلاح د ضایعاتو مخنیوی کوي چې دا د پیرودونکو په ګټه دی.